رمضان المبارک کې د اسراف نه ډیر زیات ځان وساتئ. بېجا د یو څیز استعمال لا اسراف، زیات روټۍ پخول او زیات سالن پخول بیا اسې ضایع کول، د ډیرو زیاتو پر لذت څیزونو د هغې د پخولو د خوړلو د څکلو ډیر زیات فکر په خپله زندګۍ کې پیدا کول، دا هم ګورې اسراف دی. علماو لیکلي چې د انسان څه ته زړه کېږي او را پیدا کوي او اخلي نو دا د حد نه تجاوز دی. په خوبونو کې هم د اسراف نه ځان وساتئ. چې هر وخت بعض خلک رمضان المبارک ټوله په خوبونو کې تیره کړي، په خوبونو کې نه، دا د بیدارۍ میاشت ده، دې کې خوبونه کمول غواړي، دا د عباداتو میاشت ده. د اختر په تیاریانو کې خلک ډیر زیات اسراف کوي، ورځې لس پیرې بازار ته ځي او څه وړي او څه راوړي. د زنانم په دې سړو باندې لږ رحم وکړئ، یو څیز راوړي 100% د ستاسو د خوښې مطابق نه چې شمپوشي کوئ. دا ډولیا ټوله نیمګړې ده او دا دنیا ټوله د انسان بعض خواهشات پوره کیږي، بعض پوره کیږي نه. دغه نیمګړو څیزونو باندې اکتفا کوئ او اوقات قیمتي کوئ او د سترګو د حفاظت سبب او ذریعه هم دغه ده چې مارکیټونو ته انسانان ډیر زیات لاړ نشي. فضول ملاقاتونو نه، ناستې ولاړې نه، دین هم پکې ځان بچ کړي. بعضو کورونو کې دومره ډېره روټۍ ضایع کېږي چې د ګاونډ د غریبانانو د ټولو کار پې کېږي، خو څوک د هغې فکر او د هغې اهتمام نه کوي. دارالعلوم کراچۍ کې به طالبانو ته روټۍ ورکولی کېده، اوس خو اجتماعي نظم دی، هلته مخکې به کمرو کې وه نو په هغې کې باقاعده د دې دپاره کسان مقرر و ابه ګرځېدل چې د چا نه به روټۍ ټوکړه سیوا کېدله یا سالن، هغه به یې جمع کوو، لوښو کې به یې اچو او کومو غریبانانو مزدورانو به چې بار لارو کوڅو کې کارونه کول، هغه سالن او هغه روټۍ به هغوی له وړلی کېده او په هغوی باندې به تقسیمېده. نو داسې یو نظم او یو ضبط د هغې خیال وساتلی شي. بیا زما محترمو مسلمانانو ورونو، بعض خلک ډیر زیات پخلی کې اسراف کوي، بس زنانو باندې یو بدل جوړ کړی، پلان کې شیز پوخ کوي، پلان کې پوخ کوي، پلان کې پوخ کوي، دې پخولو کې بلا اوقات ضایع کېږي او بس دومره کوي چې ګزاره پې کېږي او وخت پې پاس کېږي. دا د خوړلو څکلو دومره میاشت نه ده، دا د عباداتو میاشت ده. سنت طریقې موږ په دې رمضان المبارک کې ژوندی کړو، هغه آساني سنت طریقې چې هر وخت موږ ته د هغې ضرورت دی او موږ پرېښي دي او د هغې په وجه باندې د بلا انواراتو برکاتو نه موږ محروم یو. سسیز چاله ورکوي په ښي لاسې ورکوئ، سسیز د چا نه اخلی په ښي لاسې اخلی. کپړې لباس پیزار اچوئ اول ښي اندام کې، بیا ګس کې اوکاږئ، اول د ګس نه بیا د ښي نه. او زما محترمو مسلمانانو ورونو، رمضان المبارک کې نوکان کټ کوئ، اسم دا د فطرت اصول دي، د سنت ژوندي کوي، دا مه غټوئ. برید غټول د فطرت خلاف دي، برید واړه کوي، ګیرې ښه مزېدارې غټې کوي، د شریعت موافقې کوي. سکل په ناسته کوئ، په دریو ساګانو سره یې کوئ. د خوراک څښاک په څیزونو کې پوکې مه وخئ، مخکې ته بسم الله وایئ، اخر کې د الله حمد و ثنا وایئ. د نارینهو دپاره د وسپنې ګوتمه او د سرو زرو ګوتمه دا حرامه ده، بالکل ناجایز ده. لرکې دا ګوتمې څه له ځان ګناهګاروئ، صرف او صرف د سپینو زرو د ګوتمې صرف د استعمال قدر اجازت دی. ماسوتن مونځ نه مخکې اوده کېدل په شریعت کې ممنوع دي او وروسته فضول خبرې بې ضرورته خبرو نه علاوه خبرې دا ممنوع دي. نو ماسوتن مونځ نه پس فضولیاتو خبرو کې ځان مه مبتلا کوي. مسواک یو زبردست عبادت دی، د مرضونو علاج هم دی. مسواک اهتمام پکې 100% کوي. چېرته څوک د چا ځای ته ځي 3 پیري اجازت وغواړي، اجازت میلاو شي بیا کمرې ته ننوځي، دفتر ته ننوځي، 3 پیرو کې اجازت میلاو نه شي واپس شي. دا شرعي طریقه د قرآن په دې آیاتونه نازل کړي، دا طریقه په خپلو زندګو کې ژوندی کړو. د امت درد او فکر په ځان کې راولی. دا رمضان المبارک ور ډیر زیات د عجیبو کیفیاتو سره دی. څنګه د عجیبو کیفیاتو سره؟ حرمین شریفین زمونږ بند دي چې زمونږ د امیدونو زبردستې ذریعې وي او سحارې وي. فکری حملې په مسلمانانو باندې هم جوړو دي، الحاد او زندقه په کائنات کې هغه ډېر زیات مضبوط شوی دی، بېحایي عام ده. علما څه ایشتلی کېږي او څه شهیدان کېږي، روزانه د بری صغیر په ځمکه باندې 1 او 2 غټ غټ عالمان وفات کېږي.